اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو د نن ورځې درس موضوع ده د دایرې شعاع خواص. د دې عنوان لاندې دغه قضیه په دې ډول ده چې د دایرې شعاع د تماس په ټکي کې په مماس عمود ده. نو مطلوب مو دا دی چې د او سی د دایرې شعاع د دلتا پر خط باندې څه ډول ده؟ عمود ده. د دې لپاره وایو چې د او ای فاصله د او بی فاصله دغه دواړه د او سی فاصلې څخه زیات دي، یعنی د دواړه فاصلې د او سی فاصلې څخه زیاتې دي. همدغسې او ډي فاصله او ای فاصله هم او ډي او ای دواړه د او سی فاصلې څخه زیاتې فاصلې دي، په دې معنا چې د او سی فاصله یعنی د دایرې د شعاع فاصله د ټولو ټوټه خطونو په پرتله لنډه فاصله ده د دایرې د مرکز او د مماس خط ترمنځ. نو دلته د تیرو درسونو په اساس مو پوهیږو چې د یوه مستقیم خط او یو ټکي ترمنځ تر ټولو لنډه فاصله عمودي فاصله ده. دا چې دلته او سی د دایرې شعاع تر ټولو لنډه فاصله ده د دلتا پر مماس کرښه باندې، نو موږ ویلی شو چې د دایرې شعاع د مماس خط سره د تماس په ټکي کې عمود ده. نو د دې قضیې مربوط مثال دلته دی، دا چې دلته پر مماس باندې د او ای خط عمود دی او دلته د دایرې مرکز د مماس د ام ټکي سره وصل دی او یو مثلث رامنځته شوی. په دې مثلث کې غوښتنه داسې شوې ده چې د ایکس زاویه معلومه کړئ. موږ پوهیږو چې د مثلث د داخلي زاویو مجموعه 180 درجې کېږي، نو دغسې لیکلی شو چې 90 درجې جمع 80 درجې جمع ایکس زاویه مساوي کېږي 180 درجې. دا چې دلته د او ای شعاع د ای ام پر مماس باندې عمود ده، نو په دې اساس مو دلته دغه زاویه 90 درجې انتخاب کړې ده. 90 او 80 که چیرې سره جمع شي کېږي 150 درجې جمع ایکس زاویه چې نامعلومه ده خپله لیکو مساوي 180 درجې. ایکس زاویه مساوي کېږي 150 که د مساواتو بلې خواته واړو علامه یې بدلون کوي یعنې منفي کېږي 150 درجې. 180 درجې منفي 150 درجې څو کېږي؟ 30 درجې. نو ویلی شو چې په دې مثلث کې به د ایکس زاویه څو درجې وي؟ 30 درجې وي. ښه ګران زده کوونکو، درس یې همدومره بس وي، که بیا الله مل شه.